د ولسمشر محمد اشرف غني راتګ یقیني شو دا چې څنګه جزئیات سره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم مولا عبدالغني برادر اخوند د ترکیې بهرنی چارو وزیر ښاغلي حاکان فدایان سره په وکتل. په دې کتنه کې دواړو لوریو د دوه اړخیزو مناسباتو، سوداګرۍ، سیمهیز اتصال او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراختیا په باب بحث او خبرې وکړې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د خپلو خبرو پر مهال وویل افغانستان او ترکیه دوه دوست او د اوږدمهالو تاریخي اړیکو درلودونکي هیوادونه دي او باید له یو بل سره ښې سیاسي او اقتصادي اړیکې ولري. محترم مولا عبدالغني برادر اخوند په دې لیدنه کې له ترکیې سره د سوداګریزو اړیکو پر پراخوالي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ ګډې خونو پر جوړېدو، د دواړو هیوادونو ترمنځ د هوایي دهلیز پر پرانیستلو، د ترکي پانګوالو له لوري په افغانستان کې د پانګونې پر زیاتوالي او افغانانو ته د ویزو پر ورکړې کې د لازمو اسانتیاوو په برابرولو هر اړخیزه خبرې وکړې. همدارنګه د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د ترکیې له هیواد څخه غوښتنه وکړه چې په دې هیواد کې له میشتو افغان مهاجرینو سره ښه سلوک وکړي. د ترکیې بهرنی چارو وزیر ښاغلي حاکان فدایان د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا په افغانستان کې د ترکیې پانګوالو له لوري د پانګونې د هڅونې ډاډ ورکړ او زیاته کړه چې په دې اړه به اړوندې ادارې په ګډه سره کار وکړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو راسره کمنټ کې شریک کړئ.